چې دا د سهار مونځ اولنی چې دی د آدم علیه السلام کړی. بیا سړي ته سوال پیښیږي چې دا 15 وخته مونځ ولې راغلی؟ سهار کې مونځ دی، بیا ماسپښین دی، بیا مازدیګر دی، ماښام دی، دا نور وختونه مونځونه نشته. نو هغې کې علما یو کتاب دی مستخلص الحقایق ورته وایي، نور علما هم دا مسله لیکلې ده. وی دا اصل کې علما د دې دوه جوابه کوي، یو نقلی جواب کوي، یو عقلی جواب کوي. نقلی جواب دا دی چې دا د سهار مونځ اولنی چې دی د آدم علیه السلام کړی. آدم علیه السلام چې جنت نه دنیا ته راغی د شپې راغی. سهار رڼا چې شوه ډېر خوشحاله شو چې خدای دوه احسانات دې را سره وکړه. یو دې د شپې د حوادثو نه خلاص کړم ځکه دنیا کې خو څوک نه و کنه. دویم د سبا رڼا په خیر راغله نو 2 رکعاته مونځ آدم علیه السلام شکرانه وکړه. د آدم علیه السلام دا شکرانه مونځ الله تعالی د رسول الله مبارک په امت باندې فرض کړ. یو تاریخ دی